نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزت منذ مسلمانان ورونو كما آیت شریف چې تلاوت شو، الله جل جلاله پدې کې د متقیانو بیان فرمایلی دی. دین مخکم آیت شریف کې د اهل تقوا بیان دی، خو هغه د اعلی درجه متقیان هغه الله تعالی ذکر کړی دی. او په دې آیت مبارک کې د ادنا درجه متقی چې د اعلی نه کم درجه والا دی دا غي بیان پکې الله تعالی فرمایلی دی. او بیا د هغې خلکو صفت ذکر کړی دی چې د دوی نه غلطي وشي نو دوی په خپلو غلطو باندې بیا ستومانوي او خپیمانوي. والذین اذا فعلوا فاحشة، او هغه کسان چې هغوی کله یو ګناه وکړي، هغه کسان چې هغوی د ګناه ارتکاب وکړي، او ظلموا انفسهم، یا غي په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي، زیاتې وکړي. نو یو فاحشه ذکر شو او یو ظلم په خپل ځان. د دواړو فرق داسې دی چې فاحشه هغه ګناه ته ویل کېږي چې عقل او عرف هغې ته ګناه او ناروا او نامناسب وي. که د شریعت حکم چاته نی معلوم چیرې دا کار د ګناه دی او که نه دی، خو چې د عقل سلیم خاوند دی، د فطرت سلیم خاوند دی، او د هغه فطرت، د هغه عقل، هغه سوچ، هغه فکر، هغه ووایي چې دا کار نامناسب دی، دا کار ما ته صحیح نه ښکاري، نو دغې ته فاحشه ویل کېږي، دغې ته فحشا ویل کېږي. لکه دروغ ویل، نو که مسلمانان نی کفاری نو هغوی به هم درته ووایي چېره دروغ ویل ښه کار نه دی، یا خیانت کول دا یو ښه عمل نه دی، یو ښه حرکت نه دی، یا چا سره دوکه کول دا ښه خبره نه ده. نو فاحشه هر هغه ګناه چې په عقل کې او په عرف کې هم هغې ته ګناه ویل کېږي. او منکر بیا هغې ګناه ته ویلی شي چې ما انکره الشرع، شریعت باقاعده د هغې نه منع فرمایلي او د هغې هغه ناکاروالی ذکر کړی. نو په دې آیت مبارک کې دواړه قسمه ګناهونه الله تعالی بیان کړه چې هغه کسان چې هغوی کله د فاحشې ارتکاب وکړو، داسې ګناه وکړه چې عقل او عرف ورته ګناه وایي، او ظلموا انفسهم، یا هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو، زیاتې وکړو. دې کې واړه ګناهونه هم راځي او لوی ګناهونه. چې څوک واړه ګناهونه کوي دا هم په خپل ځان باندې زیاتې کوي، چې څوک لوی ګناهونه کوي دا هم په خپل ځان باندې زیاتې کول دي، ځان سره ظلم کول دي. ځکه چې د هغې هغه وبال سره به بیا دې مخ کېږي، د هغې چې کومه سزا ده هغه به بیا دته ورکولی کېږي، د ده هغه عملنامه هغه به خرابېږي. دا ځان سره زیاتې کول دي. ګناه که وړم ده وایي مې کوه، داسې مه وایي چې دا ګناه وړه د خیر دی که مې وکړه، ځکه چې د دې نه
منکول والا ذات چې دی هغه ډېر لوی دی. ګناه خو ټیک ده په صغیره کې بشمار شي چې دا د فلانه ګناه وړه ګناه ده، خو دې ته خیال وکړه چې دا منع کړې چا ده. هغه چې کوم ذات د دې نه مونږ منع کړي هغه ډېر لوی دی، کبیر المتعال دی، خالق السماوات والارض. نو هغه مونږ منع کړي نو که وړه ګناه ده خو منع کوونکی چې دی هغه ډېر لوی ذات دی. هغه ته پکې خیال پکار دی چې دا د هغه طرف نه حکم دی چې دا مه کوئ. نو هغه کسان چې هغوی زیاتې وکړي په خپلو ځانونو باندې، ظلم وکړي په خپلو ځانونو باندې، بیا ورپسې فرمایي چې ذکروا الله، دی خدای رعایت کړي، اعتراف د قصور وکړي، د خپل جرم احساس ورته وشي چې کار مې غلط وکړو، نو خدای ته خیال شي، د خدای په ذکر کې مشغول شي، الله تعالی طرف ته متوجه شي. فاستغفروا لذنوبهم، پس دی د خپلو ګناهونو بخښنه د الله تعالی نه غواړي چې د ګناه احساس ورته وشي، په خپلې غلطۍ باندې دی معترف شي، اعتراف د هغې وکړي او ځان ته مجرم ووایي چې زه مجرم یم، جرم مې وکړو، نو دی بیا خدای طرف ته متوجه شي، الله تعالی یاد شي، د خدای په یاد کې مشغول شي، نو د الله تعالی نه د خپلې ګناه د دې معافي وغواړي، بخښنه ترې طلب کړي. ومن یغفر الذنوب الا الله، او څوک دی چې بخي ګناهونه ما سوا د الله تعالی. الله جل جلاله د ګناهونو بخونکی دی، نو د ګناه د ارتکاب سره سم دی الله تعالی طرف ته متوجه شي چې کار خو مې غلط وکړو، خو اوس به دا بخي څوک؟ هغه ذات به بخي چې چا زه پیدا کړی یم، زما رب دی او زما خالق دی. نو دې ځکه الله تعالی طرف ته متوجه کېږي چې ګناهونو بخلو والا هغه ذات دی، او څوک دی د هغه نه ما سوا چې ګناهونه بخي. الله جل جلاله ګناهونه بخي د خپلو بندګانو. ولم يصروا على ما فعلوا، الله تعالی دغه مرتکبین د دې ګناه که فاحشه ده او که ظلم دی په خپل ځان، د هغې متعلق بیا داسې فرمایي چې دی ته خدای رعایت شي، دی د خپلو ګناهونو معافي د خپل رب نه وغواړي، او د خدای نه چې نه غواړي نو د چا نه به د خپلو ګناهونو معافي غواړي. ولم يصروا على ما فعلوا، او دی بیا اصرار نه کوي په هغې باندې چې دی کړي، دی چې کومه بدي کړې وه، ګناه کړې وه، فاحشه وه او که ظلم و، دی په هغې اصرار نه کوي، هغې باندې کلکېږي نه، ځکه چې دغه ګناه باندې اصرار دام بیا ډېر خطرناک حد ته بیا دغه ګناه بوځي. ځکه وایي لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار، یو ګناه که وړی خو چې په هغې اصرار وشي، هغه بار بار وشي، نو هغه وړه بیا وړه پاتې نشي. صغیره ګناه د اصرار سره وړه نه پاتې کېږي، هغه صغیره نشي، بیا هغه بیا کبیره شي. اوس هر کس دې ځان سره سوچ کوي چې یاره څومره ګناهونه داسې دي چې هغه په وړو ګناهونو کې خو حسابېږي، صغیره ورته ویل کېږي، خو خلک د هغې ارتکاب مسلسل کوي، لګیا دي، همیشه هغه ګناه کوي، او تعریف بس هغه کوي چې یاره وړوکې جرم دی او صغیره ګناه ده بس، او حالان کې صغیره چې مسلسل کېږي نو هغه بیا صغیره پاتې نشي، وړه ګناه چې همیشه کېږي نو هغه بیا وړني، هغه بیا لویه ګناه شي. او ولا کبیرة مع الاستغفار، لویه ګناه وي خو چې د هغې بخښنه د الله تعالی نه یو بنده اخلاص سره وغواړي، نو هغه کبیره بیا کبیره پاتې نشي. د استغفار دومره لوی برکت دی چې د الله تعالی نه د بنده د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي، نو چې اصرار ونه کړي په دغه خپلو ګناهونو باندې دی ټینګ نشي، او اعتراف د قصور وکړي او د غلطۍ او د خطا وکړي، نو دغه خلکو ته الله جل جلاله د دوی هغه ګناهونه معاف کړي. وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم،
الله تعالی بیا دغه کسانو اول خو هغه متقیان بیان کړیو چې هغه د اعلی درجه متقیان دي، بیا د هغې نسبتاً د کمې درجې متقیان ذکر شو چې د ګناهونو ارتکاب هم کوي، فاحشې ارتکاب ته وشو، د ظلم ارتکاب ته وشو، خو بیا الله تعالی طرف ته رجوع وکړه او د خپل ګناهونو معافي د الله تعالی نه وغوښته، او که هغه ګناهونه د حقوق العباد سره متعلق نو بیا به د هغې نه معاف کړي، د هغې دغه حق به هغې ته رسې، نو چې بخښنې د الله تعالی نه وغوښته او بیا په هغه ګناهونو باندې اصرار نه کولو، په هغې باندې ټینګېده نه، په هغې باندې مداومت نه کولو، هغې ته بیا عود نه کولو، واپس کېده هغې ته نه، نو د دغې کسانو صله او بدله بیا د دغې استغفار او د دې ګناه د نه کولو هغه بیا الله تعالی ذکر کوي چې جزاؤهم مغفرة، د دې بدله بیا مغفرت دی، دې ته الله تعالی بخښنه وکړي او دې جنتونو ته داخل کړي چې د هغې د لاندې نهرونه به او د همیشه دپاره د جنتیان په دغه نعمتونو کې، او څه ښه بدله ده د داسې عمل کوونکو دپاره. نو اعتراف د قصور، د غلطۍ اعتراف او خپل غلطۍ ته غلطي ویل دغه له ټولو نه اهمه خبره ده، او بیا هغه غلطۍ ته عود نه کول چې هغې ته بنده واپس نشي. نو د توبې دپاره مخکې چې کوم شرایط ذکر شوي هغې کې دا خبره هم چې بیا به هغې ته عود بنده نه کوي، په خپلو کړو باندې به مکمل ستومان او خپیمانی، او په آینده کې به د نه کولو کلک عزم کوي، عزم بالجزم به، نو دغه بیا صحیح توبه ده. د دغې کسانو د دغې توبې او د دغې استغفار صله او بدله الله تعالی بیان که چې هغه مغفرت دی او جنتونه دي، خوشحالیانې د آخرت دي، نو دغه مغفرت او دغه ثوابونه او د انعامونه د جنت دغه هغه ګناهګارو ته الله تعالی ورکوي، خو چې کله دی توبه وباسي او کله دی بخښنه وغواړي د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو، او په دغه خپلو ګناهونو باندې اصرار نه کوي او ټینګېږي په هغې باندې نه او کلکېږي په هغې باندې نه، بیا توبه ایستونکي خلک چې دي په تاریخ کې د سیرت په کتابونو کې چې خلکو توبې ایستې دي، څنګه ایستې دي، په کومو الفاظو سره توبه ایستل پکار دي، کومو الفاظو سره د خپل جرم اعتراف پکار دی. نو اعتراف د خپل جرم هغه په صحیح معنو کې پکار دی، دا نه چې صرف په خوله باندې یو سړی وایي زه ډېر ګناهګار یم او باقي هغه خپل چې څومره ګناهونه دي هغې ته خیال نه دی، هغې د نظر نه ایستې دي، په سوچ و فکر کې نه راولي، او سلیک ډېر نیک عملونه یې کړي بس هغې ته ډېر خیالي، نو دا خو بیا اعتراف د قصور نشو. اعتراف د خپل قصور، د خپل جرم او د خپل خطا، هغه ته بیا داسې انداز اختیارول پکاري چې دی په صحیح معنو کې د زړه د خلاصه په خپلو کړو باندې ستومانه یو خپیمانه، صرف په ژبه باندې نه. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، څوک دی چې د مضطر دعاګانې اوري او تکلیف د بنده نه لرې کوي، د ګناه هغه ضرر لرې کوي د بنده نه، او دعای اوري، د دې مضطر دعا چې اوري هغه څوک دی؟ هغه الله جل جلاله دی. نو چې دې ځان په هغه مضطر کې خو راولي، مضطر چاته ویل کېږي؟ د اضطرار حالت چا باندې وي؟ نو مضطر هغه چاته ویل کېږي چې هغه خپل عملنامې ته نظر وکړي، خپل تیرې شوې زندګۍ باندې نظر واچي او دې په دې نتیجه باندې ورسي چې زما په دې عملنامه کې د ګناهونو نه بغیر بل څه نشته،
کله دغه اعتراف دیو کې چې خدای زما د عمل نامه کې دا زما چې څومره زندگی تر اوسه تیره شوې ده په دې کې خو ماته نیکي نه ښکاري ما خو ټول ژوند په غفلت کې تیر کړی دی او که څوک وایي چې نه موږ ته خو پکې خپلې نیکي ښکاري نیک عملونه مو کړي دي نو هغه نیک عملونه که د نعمتونو په بدل کې حساب کړی شي نو بیا د یو نعمت بدل څوک ورکولی شي نشي ورکولی نو بنده د دغه ځای کې خپل عجز بیانوي الله تعالی ته هغه د ذکر کوي چې خدایه که مونږ تا ته سجدې لګولې دي مونږ ته یاد کړی او ستا ذکر مو کړی او ستا بندګي مو کړې ده نو هغه څه نه و چې څنګه پکار وه چې څنګه عبادت ستا پکار دی هغسې خو مونږ نه دی کړی او دا تعلیم مونږ ته زمونږ ائمه او حضراتو را کړی دی زمونږ امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه بیت الله شریف ته وردن نشو خانه کعبه چې په مخ د ځمکې د ټولو نه افضل مقام دی ما سوا د هغه ځای نه چې کوم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک موجود دی ځکه چې د هغې متعلق کوم ځای کې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک بدن مبارک کوم ځای کې پروت دی نو د څلورو واړو مذهبونو د امامانو په دې باندې اتفاق دی چې هغه ټوکړه د ځمکې هغه د کعبة الله نم بهتره ده او د عرش معلا نم بهتره ده ځکه چې عرش د خدای د ناستې ځای خو نه دی چې څوک وایي عرش باندې خدای ناست زمونږ عقیده خو د مجسمه نه ده مونږ خو د استوا هغه معنی نه کوو نو عرش خو د خدای د ناستې ځای نه دی او هغه ټوکړه د ځمکې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک د لګېدو ځای دی یقینا نو دغه ټوکړه د ځمکې دا د بیت الله شریف نه مو بهتره ده او د عرش معلا نه بهتره ده او د څلورو واړو مذهبونو امامان په متفق دي نو کعبه شریفه ډېر لوی فضیلت لري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کعبه شریفه ته وردن نشو او الته لمونځ کوي د 2 رکعاتو نفل نیت وتړلو او بیا قرآن مجید شروع کو تلاوت پکې کوي په یو رکعت کې 15 سپارې او یو په بل رکعت کې 15 سپارې ختم کی 2 رکعات لمونځ کې 10 سپارې قرآن مجید سر ته ورسوي او بیا هغه سلام ګرځي او د سلام نه پس وی سبحانك ما عبدناك حق عبادتك پاکی د تعالی را پروردگار خدای ته ډیر پاک او ډیر لوی ذات مونږ ستاغه سي عبادت اونکو چې څنګه پکار دي نو چې په کعبه شریفه کې دن نمونځي او هغه منظم د عام خلکو منځ نه د امام اعظم رحمت الله علیه منځي او داسې منځي چې په 2 رکعاتو کې پوره قرآن مجید سر ته رسي او هغه بیا داسې وایي چې خدای ستا د عبادت چې کوم حق دی هغه مونږ ادا نه کړو نو د هغې نه پس بله بیا څوک چې هغه به وایي زما عملنامه کې ډېر نیکۍ دي او ډېر ثوابونه دي پکې او ډېر ښه کارونه مې کړي نو مستر هغه چاته ویلی شي چې دته په خپله عملنامه کې بدې خطاګانې ګناهونه دا ورته پکې ډېر ښکاري نو د ده ټولو تکیه او اعتماد او بروسه خالص په الله جل جلاله باندې وي نو دغه وخت کې دی خالص الله طرف ته متوجه وي نو چې دا ټوله توجه خدای ته برابر شي او اووی چې ما سره خو هیڅ نشته دی خدای زما عملنامه خو بالکل خالی ده د نیکونه او که هغه ډکه ده نو د ګناهونو نه ډکه ده زما جولای کې خو څه شته نه خدای ته د ضرر دفع کولو والی ته د دعاګانو اورېدونکې ته د توبې قبلونکې ته زما توبه قبوله کړي ته ما ته بخښنه وکړي زه ستا نه معافي غواړم نو الله جل جلاله د داسې خلکو هغه توبه قبوله کړي
اجرونه ثوابونه الله تعالی دې ته ورکړي په دغه استغفار او په دغه توبه او دغه قسمه توبې استو د استغفار او دغه خپل استقرار بیانول او دغه اعتراف دغه یو نمونه د حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه د هغه د ژوند او د هغه د عمل چې د سعادت کرام او هغه نسل الله تعالی د هغه نه خور کړی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنۍ یو خشته ګل دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نوسی دی د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نوسی دی او هغه بیت الله شریف ته ځي یعنی دعاګانې الله تعالی هر ځای کې اوري او قبلوي خو په خاصو ځایونو کې د خدای نه بخښنه غوښتل دغه خاص بیا غوښتلی شرافت د مکان په مکین سره بعضې مکانات داسې چې هغې ته الله تعالی خصوصي شرافت هغې ته یې وربخلی نو هلته چې بیا د خدای نه بخښنه غوښتې شي نو هغه بخښنې ته بیا خاص اهمیت حاصل شي دې وجې نه ډېر خلک هغه خپلو ځایونو کې هم د الله تعالی نه بخښنه غواړي هر وخت یې غواړي خو د بخښنې غوښتو دپاره بیت الله شریف ته م ځي مدینې منورې ته م ځي چې هلته هم د الله تعالی نه بخښنه وغواړو ځکه هغه د الله تعالی د رحمتونو لوی مرکزونه دي ډېر کرم او سخا رحمت د الله تعالی هغه په هغه خلکو باندې کیږي نو دی د رحمت هغه مرکزونو ته هم ځان رسوي چې هغه ځای کې په موږ باندې د الله هغه رحمت او د رحمت هغه بارانونه راوورېږي نو زین العابدین رضی الله تعالی عنه په داسې یو موقع باندې چې خلک راغلي دي بیت الله شریف ته او چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر راغلي وي نو څوک په طواف کې مشغولي څوک اخوا مقام ابراهیم سره نفل کوي مونځ کوي څوک واجب الطواف کې مشغول دي څوک اخوا آب زمزم ته ورغلي اوبه څکي او دعا د الله تعالی نه غواړي څوک هغه ځای کې د صفا او د مروه ترمنځ روانې منډې وي څوک په تلاوت کې مشغولي څوک په منځونو کې څوک دغه شانته بیت الله شریف ته ګوري او څوک ستړي شي په داسې کارونو باندې دغه عبادتونو باندې ذکرونو باندې د هغې غریبانانو مسافرو سترګې ورشي او وده شي نو څوک ویښي او څوک ودي په دې باندې د شپې حالت هم راشي د ورځې هغه حالت هم راشي کله شپه کله ورځ نو زین العابدین رضی الله تعالی عنه هغه چې د توبې استو د استغفار کومه نقشه بیا بیان کړې ده په هغه ځای کې هغه بیا داسې فرمایي چې یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم ای هغه ذاته چې هغه د مضطر دعاګانې اوري په تیارو کې کم کس چې مضطر دی چې هغه ته په خپلو عمل نامو کې نیک عملونه نه ښکاري بدې ورته بس ښکاري او اعتراف د خپل جرم کوي هغه ته مضطر ویلی شي نو ای هغه ذاته چې د مضطر دعاګانې قبلې په دې تورو تیارو کې چې خلک اوده دي او یو مضطر دی یو پریشان حال دی د اضطرار په حالت کې دی د خپل جرم اعتراف کوي او خدای ستانه سوال کوي نو په دغه وخت کې د سوال څوک قبلی الله جل جلاله نو یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم ای د ضرر دفع کوونکیه ای د بلا دفع کوونکیه ای د ګناهونو معاف کوونکیه سره د دې چې د ځان سره د ګناهونو پیټ یې راوړی دی خو ستانه بخښنه غواړي او بیا وایي چې قد نام وفدک حول البیت وانتبهوا خدای ستا مېلمانه راغلي دي ضیوف الرحمن دي ستا مېلمانه دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه راغلي دي ستا د رضا کولو دپاره راغلي دي او ستا نه د خپلو ګناهونو د بخښنې غوښتو دپاره راغلي دي چې د تجلیاتو د انواراتو د رحمتونو په دې ځای کې
ته دی هغه ګناهونه وبخې. دغه غرض باندې دی راغلی دي. هغه حال کې څوک وده دي او څوک ویښ دي، نو ستا هغه مېلمانه څوک پکې وده شوي دي او څوک لا ویښ دي هغه دي. وعین جودک یا مولای لم تنومی، مېلمانه څه وده دي او څه ویښ دي، خو خدای ستا د کرم او ستا د سخا، ستا د جود، ستا د عطا او ستا د ورکړې هغه سترګې چې دی هغه نه پټېږي. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله جل جلاله هغه ذات دی چې په هغه باندې پرکالي قدر نه راځي، هغه باندې خوب نه راځي. هغه حی و قیوم ذات دی، هغه هر وخت د خپلو بندګانو اعمالو ته نظر کوونکی دی، نیتونو ته نظر کوونکی دی. هغه سمیع و علیم دی، هغه سمیع و بصیر ذات دی. نو وایي چې قد نام وفدک یا مولاي لم تنمی وعین جودک لا یا مولاي لم تنمی. وفد دی وده شوی دی، ملمانه دی وده دی، خو خدای ته خو وده نه. نو ستانه چې کوم خلک د خپلو ګناهونو بخنه غواړي، خدای هغوی ته خپل ګناهونه د هغوی وبخي. او بیا وایي چې ستا د کرم نه که چېرته یو خطاکار ناامید شي، که یو غلطي کوونکی دی، یو مجرم دی، او هغه دا وایي چې زما ګناهونه ډېر زیات دي، او هغه خپلو ګناهونو ته ګوري او مایوسه شي، نو خدای دغه وخت کې به ده ته بخښنه څوک کوي؟ نو هغه وایي چې ان کان عفوکه، که چېرې ستا دا عفوه دغه خطاکار د هغې تمه نشي لرلی. خطاکار وایي چې ما خپله خطا کړې ده او ستا د هغه عفوې تمه زه نشم لرلی، زه په کومه خوله ستا نه سوال وکړم. نو فمن یجود بالعاصین بالنعم، چې خطاکار ته ته خطا معاف نه کړې، نو دغه خطاکار ته بیا معافي څوک کوي؟ لکه یو کس داسې چې هغه ته بیت الله شریف ته ورنږدې شي او د کعبې شریفې هغه غلاف رونیسي، او داسې شوي دي چې هغه غلاف او هغه دیوال دی په شا باندې لیکلی دی، لرې یې غورځولی دی. نو که دغه وخت کې دا خطاکار وایي چې زه خو ډېر خطاکار یم، زه دومره ګناهګار وم په دې دومره زرګونو لکونو خلکو کې چې ټول خلک لګیا دي د کعبې شریفې نه تاویږي، طوافونه کوي، څوک یې غلاف ښکلی، څوک څه کوي، لګیا دي. زما ګناهونه دې حد ته رسېدلي وو چې کعبې شریفې هم زه ځان ته پرې نه خورم، او چې ما ورته لاس یوړو نو هغې ما ته دیکه راکړه او شاته یې راغورځولم. نو په دغه وخت کې به دغه خطاکار ده ته به دا خطا څوک معاف کوي چې کعبې شریفې دې ودیکلو او ویې غورځولو. نو بل داسې ځای کم دی چې هلته کې به د ده بخښنه وشي. نو دغه وخت کې دغه خطاکار دا وایي چې خدایا زه د خپلو ګناهونو اعتراف کوم، زه دا منم چې زما نه زیات ګناهګار په دې دومره مخلوق کې نشته دی، خو ستا نه بغیر بل درکم دی چې هلته زه لاړ شم او د خپلو ګناهونو بخښنه زه هلته وغواړم. ستا خو زما نه علاوه هم ډېر مخلوق دی، بې شماره مخلوق، خو زما دپاره ستا نه بغیر بل خالق نشته او بل بخونکی نشته دی. نو که ته ما د دې در نه شړې، نو ستا په هغه خدایۍ کې او ستا په هغه نظام کې په هغې کې خو یو ذره فرق هم نه راځي. خو که زه ستا د در نه لرې شم، نو بل به کوم در داسې چې هغې ته به زه نږدې کېږم. نو دغه بنده دغه وخت کې صحیح معنو کې د اضطرار په حالت کې دی په صحیح معنو کې د خپل خطا اعتراف وکړي، بیا چې کعبې شریفې ته ورنږدې شي، نو بیا کعبه شریفه ودې نه دي کي په شی نه تنبوي، ځکه دا ځل د صحیح معنو کې د خپلو غلطو اعتراف کړی دی. نو د توبې دپاره دغسې اعتراف پکار دی چې سړی په صحیح معنو کې په خپلو کړو باندې مکمل ستومانه شي چې څه مې کړي
غلط می کړی دی خدای هغه راته معاف کړي. نو الله جل جلاله نه سوال کو چې الله تعالی زمونږه واړه ګناهونه که لوی ګناهونه که پټ دي که څرګند دي هغه ټول مونږ او تاسو ته په خپل فضل او په خپل کرم سره معاف کړي او الله جل جلاله مونږ او تاسو ته د خپل رضا د کارونو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.